تلوار کول په سفر کې دا هم جایز ده، یعنی چې سړی یو مطلب دپاره وتلی وي چې بیرته بیا راګرځي رجوع کوي خپل کور ته، نو لږ تیز راشي، دا جایز ده، دا خلاف الوقار نه ده. یو سفر ختم شوی، نبی علیه السلام بیرته چې راوګرځېدو صحابه ورته زه خو په تلوار ځم، آس یا اوښ تیز بیایم، که چا خوښه دې تیز رفتار وي راسره لاړ دې شي، تیز دې لاړ شي. دغسې په دغه شاتو روایتو کې د صحابو په شان کې هم راغلی دي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته د ښځې حال ورغی چې مریضه ده، نو د جمع سوري بین صلاتین کړه، دومره تیز سفر یې کوو چې ماښام به یې وځنډوه، ماخوستن وخت به چې نږدې شو بیا به د ماښام لمونځ ماخوستن لمونځ نږدې سره وکړه چې متصل سړی راشي، او ویلې به چې نبي علیه السلام به هم چې کله تلوار و په داسې شکل باندې به یې کوه. او فی نفسه حضرت نبی علیه الصلاة والسلام وی دغه موږ په زول خرچ هغه نه دي چکرې، نبی علیه الصلاة والسلام یې سفر یو قطعه ده د عذاب. په خپل کور کې چې په کومه طریقه سړی خوب کوي، خوراک کوي، چکاک کوي، معمولات کوي، په سفر کې نشي کړی. لہذا د مجبوریت د وجې نه سفر خو به کې، او سفر دې چې وکړو نو بیا نن دلته شپه کړې، نن دلته شپه کړې، 3 میاشتې په سفرو په چکرو تېرې، دا مه که. چې مقصود پوره شو نو زر راځه، دا وخت به دې نه ضایع کېږي. د صحت لحاظ به دې وي، خوب خوراک چکاک دا به دې په خپل ترتیب باندې وي. چې موږ تللي یو په سفرو باندې چې هغه خلک مو ښه عزت کوي، کار خراب وي، ځکه په خپل کور کې سړی په پریزانه روږدي، بل ځای کې په پریزانه نه پیدا کېږي، خپل کور کې د هغه ضرورت هر شي حیثیت خپل معلوم وي. نو دا سفر یو قطعه ده د عذاب چې سړی د سفر نه پوره شو، له خیره چې د سربندي مو کړه داسې په منډه به ځایه